ما پیدا کړی د انسان په ډېر یو ښایسته شکل او ښایسته صورت کې. داسې خوبصورتي چې الله انسان ته ورکړی هغه یې بل حیوان ته بل مخلوق ته نه ده ورکړی. که فکر وکړو ټولو کائناتو کې انسان دا چې خوراک په لاس باندې کوي. هر حیوان هر مرغه چې موږ تاسو وینو په خوله خوراک کوي. د مځکې نه شیان په خپله خوله راخلي. خو دا کرامت خدای پاک انسان ته ورکړی ده چې په لاس باندې خوراک کوي. هر حیوان چې وګورو چې د خپل همجنس سره یو ځایوالی کوي نو ډېر په تکلف او په ډېر تکلیف باندې یو ځایوالی کوي. آس د آسپې سره، خر د خرې سره، غویی د غوا سره، وزه د اوزګوړی د وزې سره دا جماع چې کوي ګورې ډېر د تکلیف حال یو په بل باندې سپرېدن هغه ټول زور او وزن په هغه باندې ورتلن. اما الله تعالی انسان ته هغه مقام نه ده ورکړی. دا مې هسې یو دوه نمونې درته ذکر کړې. دا انسان رب کریم په ډېر ښایسته شکل کې پیدا ده. خو بیرته الله تعالی وی ثم رددناه اسفل سافلین. دغه انسان چې تر ټولو مخلوقاتو بهتر ده بیا ما دغه انسان تر ډېرو پسمانده حیواناتو نه لاندې ګرځولی ده. اسفل سافلین. خر او غویی، سپی، لیوه، زمری، نور درندګان حیوانات. دا موبایل هم ثابت کړي ګوره دا یوه ورځ د موږ دلته درته راغلي یو. دا موبایل خو هره ورځ تاسې غږوئ. دا کلي مجلسونه دا هر وخت کې وي. سپي، د خنزیر، د هر قسم درنده دپاره جهنم نشته. خو بیرته دغه ډېر ښایسته انسان چې دا ښایست سوري و خدای پاک ورکړی ده دا هم په هغه طریقه نه کو استعمال چې الله تعالی په راضي کېږي نو بیا یې تر خره بدتر کړی، تر سپیو تر هر څه شي به یې کړی ده. ځکه د ده دپاره بیا جهنم ده. هغه ابدي عذاب ده. الله دې موږ تاسې وساتي چې د هغه نمونه چا په دنیا کې نه ده لري. بیا الله وی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. څوک چې ایمان لري او نیک عمل کوي، ایمان لري او نیک عمل کوي. قوم، ژبه، وطن یو څه نه دي پکې ذکر. ایمان او عمل صالح ذکر ده. هغه څوک چې ایمان لري او عمل صالح لري د دغو دپاره بیا الله تعالی وی اجر غیر ممنون ده. اجر دا خو ختمېدن بیا نه لري. دنیا ژوند شپېته او اویا او اتیا کاله چې ډېر نه ډېر وي نن سبا دور کې سلو کلو ته یو نیم سړی ورسېږي. په دغه کې که فکر وکړو تر 1500 کلو پورې موږ د کمکیتوب ژوند وي غیر مکلفیت کې تېرېږي. دا پاتې ژوند مو نیم په شپه کې په خوبو باندې تېرېږي. هغه پاتې ژوند مو بیا ډېر په دنیایي ضروریاتو یا په لهو لعب باندې تېرېږي. د عبادت وخت ډېر کم ده. په شپېتو کالو کې که سړی حساب وکړي 6 کاله اندازه 7 کاله اندازه د عبادت جوړېږي. خو که دغه کم ژوند سړی په صحیح طریقه استعمال کړي بیا جنت ته چې یو وارې داخل شو نه بیرته تر وتل شته او نه پکې مرګ شته. خو که دغه لږ ژوند سړي په ګمراهي کې تېر کړ چې جهنم ته داخل شو د کفر سره نه بیا بیرته وتل شته او نه بیا مرګ شته. که جرم یې کم و مسلمان و خو ګناهګار و جهنم ته لاړ د یو دپاره خو بیرته وتل شته. په کافر دپاره بیا وتل نشته. رب کریم چې کله جنتیان ټول جنت ته داخل شي هغه ګناهګار هم د جهنم نه راوباسي په شفاعت باندې هغه هم راشي جنت ته. جهنمیان ټول په جهنم کې جمع شي. پس د هغه نه الله تعالی
دا مرګ د یو پسه په شکل راولي. د جنت و جهنم په مابین کې یو دیوال ده، په دغه دیوال یې ودرئ. جنتیانو ته ویې چې ای اهل د جنتو، ټول سترګې ورپورته کړي چې څه ویې رب کریمه، دا پیژنئ او دا مرګ ده. جهنمیانو ته غږ وکړي، هغه سر راپورته کړي، هغو ته ویې دا پیژنئ او دا مرګ ده. نو الله مرګ ته مرګ راولي. دا مرګ جسم شي، نن ما چا کومه خبرې که چا اورېدلي اعراض هلته عیان ګرځي، دغه مرګ بیا حلال شي، اعلان وشي خلود لا موت، نور همیش زندگی ده دلته، مرګ نشته. وایي که څوک د خوشحالۍ نه مړه کېدی، نو جنتیان به د ډېره خوشحالي نه دلته مړه شوي وو. د جنت نعمتونه ولیده، خو پروسه په وام کې وو چې یا به مرګ راته راشي لکه دنیا په زندگی کې، یا به بیرته وتل وي، یا به حالات بدلیدل وي چې اعلان ورته وشي چې نه همیش همیش زندگی ذاتي د دغه نعمتو د دغه رحمتو ده، مرګ نشته، بیا تکلیف نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سپین سرې ښځه راغله په یو قول چې د ده ترور د حضرت صفیه رضی الله عنها چې ته دعا وکړه چې خدای پاک ما جنت ته بوځي. په مزاح د ان حضرت صلی الله علیه وسلم ټوکو د ده کې راځي، ده ورته ویلي سپین سرې خو جنت ته نه ځي. هغې په ژړا بنا وکړه چې روانه شوه، مایوسه شوه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته ویلي پوه یې کوي په سپین سرتوب نه ځي، هلته به بیرته پیغله کېږي. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، موږ یې په نوي پیدایښت بیا پیدا کوو او بیا یې پیغلې ګرځوو. بیا د دغو ښځو دپاره چې په دا دنیا کې که په سپین سر مړې وي که په کلکونو کې مړې وي، د دغو ټولو دپاره به د 13 یا د 33 کلو عمر وي. په ټوله زندګي ذاتي دغه عمر ده، بیا زړښت نشته کې. همیش دپاره صحت ته مرض نشته، راحت ته زحمت نشته، خوشحالي ته غم نشته، ښایست ته بدشکلي نشته، محبت ته دښمني نشته. تصور د هغو نعمتو سړی نشي کړی، داسې نعمتونه دي. او انسان نارینه چې مړ کړي، دغه دپاره به هم دغسې وي چې 13 یا د 33 کلو عمر وي. ځواني به د هلک او د نجلۍ دواړو د آدم علیه نبی علیه السلام په انداز باندې وي. 80 ګزه به یې اوږدوالی وي، جګوالی وي. دا بیا د دنیا د 100 کسانو طاقت لري، د خوراک، د چکاک، د جماع. همیش دپاره بیا دغه طاقتوره زندگی ده. دغه ښځې چې دغه دنیا کې یا په اخلاقو کې کمزوري وي، کور کې ژوند ورسره مشکل وي، یا رنګ کې کمزوري وي، د زړه نفرت وي تر، یا حتی دا د پازې ګړنګ او بلغم لري، یا قضای حاجت لري، یا خیری لري، دا به په قیامت کې یو شی وي. د ټولو عیوب ظاهري او معنوي به پاکې وي. نه به ظاهري عیب وي کې چې بدرنګي ده، یا بول قضای حاجت ده، خیری ده، او نه به باطني نقصانونه په هغو کې موجود وي چې بد اخلاقي ده. ښځې به په خپلو میړو باندې عاشقې وي، بل طرف ته به ګوري نه بیخي، ټول سوچ و فکر به په خپل خاوند باندې. او دغه ځوانان چې مري، د دغه ځوانانو د دغه سپین ږیرو به هم عمر بیرته د ځواني وي. همیش همیش دپاره اجر غیر ممنون ده. دغه ځواني د بیا زړښت نشته، د کالیو زړېدن نشته، خیری د بدن نشته، ستړتیا او ستومانتیا نشته، صرف او صرف خوندونه دي. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، قطع نه لري. اوس که موږ تاسې فکر وکړو،
یو څوک د 10 شپو راحت لري خو بیا د 1 میاشتې زحمت لري او په دواړه یو څوک خبر کې باچا د وخت ورته زه به د یو مهمانخانه کې 10 ورځې ونازوم خو 1 میاشت به بیا کوړې ویل وي څوک به دا خوښ کړي 10 ورځې او 1 میاشت دا 6 شپې د تکلیف زیاتې شپې ته راحت نه دا به خوښ کړي ځان دپاره دا خو څه کوي دا به خوښ کړي څوک د ځان دپاره چې ورته ووایي باچا د وخت چې 80 کاله به دې په راحت ساتم خو 1 ورځ به دې په تناره کې په اور کې کبابوم 80 کاله به دې په راحت ساتم چې څه غواړې هغه به درکوم خو 1 ورځ به دې زه اور ته واچوم دا د 80 کاله راحت به څوک خوښ کړي د ځان دپاره چې عقل ولري فکر ولري موږ نن شیطان خطا کړي یو دغه د دنیا د ژوند 140 کاله دغه د خواهشاتو راته مخته کړی موږ یو وخت کې د لورلۍ کې اوسېدو طالبانو بیا سبزي منډۍ ته لاړو خټکي مې اخیسته دا ځوانان وو والله حاله اوس مې دا ویر ده چې ښه څادر یې کړی وو کاکو ګوتې یې په لاس و هغه بل ورته وویل چې دا به د عجب ښه ښایسته شی پیدا کړی موږ سره تعارف نه و خدای په خپل منځ کې سره غږېږي هغه ورته وایي او په دغه کې وصال هم شوی یعنې خپل معشوقې او د چا سره چې لین و د هغه دیدار مې هم کې کړی هغه بل ورته وایي چې خلک دې لږ پام کوه آخرت ته دی ورته دنیا د خوندو دپاره د خپل خوندو نه اخله دا شیطان موږ مسلمانان دغه ځای ته رارسولي دا مې هسې د طالبي د وخت خبره راپه یاد شوه شیطان موږ ته په خیال کې دا راکړی دی چې دنیا زندګي د خواهشاتو دپاره ده هغه څه چې بیا وروسته اورونه را روان دي مارانو لړمان را روان دي زمهرینو دا طبقې را روانې دي هغه یې موږ نه بیخي پټې کړي اول کله یو واقعه په لاهور کې پېښه شوه یو سړی مړ شوی ظاهره شکل یې د یو تبلیغي غوندې سړی و خو لاکن د مرګ نه بعد د قبر نه داسې لړمان راووته لکه د چرګ په انداز دومره وجودونه وه د چرګانو غوندې حتی خلکو ویډیو یې تر کړې وې موږ یو خلیفه صاحب عیسی معراج د ده تره هلته په لاهور کې اوسېږي د هغه زمن په خپله ورغلي وو نو خلک حیران شوي چې دا خو داسې ظاهره صوفي غوندې سړی معلومېده دا قبر ته څنګه داسې عذابونه خدای پاک په مسلط کړه نو ورغلي دي کور ته چې پوښتنه وکړي د عمل په کور کې یوه لور لري نور څوک یې نشته هغه ته دروازه وټکوله چې راغله دروازې ته پوښتنه تر کوي چې دي وایي د تا پلار څه عمل کوه ولې وایي د قبر نه دومره لړمان راوځي لکه چرګان وایي دې په چغو چغو وژړل چې ده دا حال و نو د ما به څه حال وي چا ورته ویلې ولې وایي مور مې مړه شوه په کور کې م څوک نه و نو غمونو زور را باندې واخیست د غمونو علاج خو الله تعالی خپل ذکر کوي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب خدای په کې د الله په ذکر سره زړه کې سکون آرام پیدا کیږي غمونه اسانه کیږي پریشانه خدای پاک ختموي دومره تکلیفونه چې په انبیاو تیر شوي دي په ټول امت کې بچا تیر دي بیا چې څومره انبیاو ته ورنږدې خلک دي په یوه چې څومره غمونه دي په عامه خلکو باندې شته لیکن په دوی باندې دا غم په بېغمي کې تېرېږي غم په بېغمي کې مرض هم شته لوږه هم شته پریشانۍ هم شته خو سکون و اطمینان دي
سکون او اطمینان یې وارخطایي نه یې پکې ځکه د الله په عبادت او په ذکر ټول وخت لګیا وي نو الله تعالی داسې نه ده چې په انبیاو مرض نه راځي د نبي علیه السلام تبه د یو چا لاس وروړ د تبې انداز نشته دومره وجود ګرم ده ورته ویې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تا ډېره سخته تبه نه ده دی ورته او د ما دومره تبه ده لکه د تاسې دوچند لکه تاسې ته چې څومره تبه پیدا کېږي مثلا 100 درجې ما 200 درجې وي دومره سخت تکلیفونه پراته لیکن جزع فزع حال نه و پریشانۍ حال نه و د سکون و اطمینان حال و ټول وخت خدای پاک په ذکر باندې لګیا اما خلک و سکون په څه شي کې غواړي ما مطلب دا خلک په څه شي کې غواړي نو کور کې پریشانۍ جوړه شوه پلار هم پریشانه ده او زه هم پریشانه یم په کور کې څوک نشته مور مړه شوه پلار کونډ شوه نو دا د چورتې برابرېدن دپاره ټلویزیون واخیست چې په ده به سوچ بدلوو ټلویزیون یې وایي په کور کې کېښی په ټلویزیون نو ګورو هغه شپه چې راشي و وخت په هغه تېروو په یخ کې خو څه دا چینل د طرف نه هم په ښه شیان ښکاره کېږي بې ادبه شیان ښکاره کېږي څه خو بیا داسې وي چې ځان ته خپلې کیسټ هم ګمان کوم اچول کېږي خو په هر تقدیر دا سلسله او دواړه ګورو دا معاملې پکې ولې ده چې اوس سړی ته او جنکۍ ته غېږ ورکړه او کولې که مچې که دا سلسلې شروع نو پلار بل وخت کې راته وویلې چې لورې که تا بل چاته ورکم الله مو دې وساتي اوس ګورې که تا بل چاته ورکم کیدی شي داسې میړه خاوند د تا دپاره نشي پیدا چې تا ښه ژوند ورسره تېر شي پریشانه او خفګانونه مابین کې وي که زه بل واده وکړم کیدی شي داسې محبوبه نه کړم پیدا لکه ما چې تا سره کوم محبت ته او سکون و اطمینان ده نو زه میړه ته مې ښځه د خپلې لور سره د دغه ټلویزیون په وجه د دغه په برکت باندې چې دا کفارو موږ او تاسو ته وضع کړي دي د خپلې لور سره په زنا لګیا او دا یو واقعنه ده څو واقعي ماته شخصا ذکر شوي دي د خپلې مور سره په اټاباد کې چا راته ویل زنا شوې د خپلې مور سره د خپلې خور سره دا بېګای ما وراره ته دا بیانونه دې ما ورکوي د بل ملک نه تلیفون و نو ظاهره والله اعلم خو د بل په واسطه به یې پوښتنه کوله هغه وویل چې په شپه په ځای کې پروت وم په څنګ کې مې لور هم واځه د ښځې په شوق باندې خوب مې لید او د خوب نه چې ویښ شوم هغه حرکات را باندې غالبه شوه انزال مې وشو اوس خپله ښځه را باندې طلاقه ده که نه ده طلاقه د دغو بدبختو په وجه باندې داسې حالت راځي چې پلار د لور سره لګیا شو په زنا زوی د مور سره لګیا شو په زنا ورور د خور سره لګیا شو په زنا غم په ورکوي دلته شیطان دغه بېغمي کړه ورته خبر مې دا کړه دغه یې ورته بېغمي کړه چې چورت په برابري او د دغه عاقبت چې د ځای به چیرې وي بیا جهنم ځای به بیا چیرې وي جهنم په دنیا کې د دغه خپلې لور یا د خپلې خور یا د پردۍ ښځې سره په زنا تېره کړه محرم دې نه وي غیر محرم وي زنا یې وکړه ښځې دا خوندونه واخیسته چې زنا سړی یې ورسره وکړه سړیو په زنانهو باندې دا خوندونه واخیسته په قیامت کې به دوی زانیان په داسې کنده کې وي د جهنم چې 80 کاله یو ته کې واچي 80 کاله به بیخ ته نه رسېږي دی به په هغه بیخ کې پراته وي او د دغه ښځې د عورت نه به داسې بدبویي پورته کېږي چې جهنمیان به په جهنم کې دننه د اور نه دومره نه وي په عذاب لکه د دې د عورت بدبویي نه چې په عذاب وي سودخور ده د دنیا په ګټه یې مطمئن کړی د روپۍ دې په 2 روپیو بدلېږي دغه یې ذهن ته ورته ورستلی په دغه یې خوشحاله کړی خو 1 روپۍ د سود چې څوک وخوري لکه د خپلې مور سره چې 80 وارې زنا وکړي داسې سزا به خدای پاک ورکوي لمونځ ده د لمانځه ترک لمونځ نه کول
شیطان ورته ښایسته کړي دي اذان اوري لمونځ نه کوي. موږ د اسلامي ملک دننه ځوانان حتی سپین ږیري زنانه اذان واوري لمونځ نه کوي. دا 15 منټه راحت د بدن ده چې ځان نه ستړی کوي. تاسو لږ سره وګورئ که دا خلک ډېر روان دي. نو دا لمونځ پرېږدي یا د سهار خوب کوي او 10 منټه په خوب باندې تېرېږي یا بل وخت کې خواهشات پوره کوي لمونځ پرېږدي. دا پرېښتې لمانځه یو ګناه ده، شیطان ورته ښایسته کړی. خو په آخرت کې به د دغه انسان حشر څنګه وي؟ کوم انسان چې قصدن بغیر د عذر نه لمونځ قضا کړي، دا انسان به په قیامت کې د فرعون، د حامان، د قارون او د ابی ابن خلف د دغو غټو کافرانو سره راپورته کېږي، د هغو باندې سزا به خدای پاک ورکوي. اوس دنیا کې یو څو منټه خوند اخیست، عبادت یې ترکوه، شیطان دا ورته ښایسته کړي وو. هلته سزاوې عذابونه بیا دومره سخت دي لکه د دې غټو کفارو داسې عذاب خدای پاک ورکوي. زکات ادایګي نفس ورته مشکله کړې، شیطان مشکله کړې، دا خوړل د زکات دا یې ورته اسانه کړي دي. او څوک چې زکات خپل مال نه ورکوي په قیامت کې که اوښان، غویان، میږي، وزې، ژوندي مال چا درلود، ژوندی مال، په قیامت کې چې څومره یې مالونه دي دا به ټول خدای پاک راپورته کوي او ډېر څور به ومځي غټ غټ به وي. دی به په میدان حشر کې پړ مخ ورته پروت وي، دغه د ده حیوانات به په ده کې غوبل جوړوي، اوښان به پښې باندې پکې خیږي، خولې به په لګوي، غویان به پکې خیږي او په ښکرو باندې به یې وایي چې هغه سر ختمیږي، دا د پای والا به بیا ورته رارسیږي. 50,000 کاله به دا سزا وي. چاته به د اور تختې جوړېږي، د جهنم په اور اوسپنې تختې، د جهنم په اور ګرمې، فتقوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، مخ طرف، شا طرف، ښی طرف، چپ طرف، دغه به ورداغل کېږي. دا د جهنم په اور، د جهنم اور د دنیا د اور نه 9 شپېته وارې زیات ګرم ده، دغه 80مه حصه ده. په هغو اور به ګرم وي. بیا به دغه ګرمې تختې د اوسپنې د وجود باندې ورکېښودل کېږي. چاته به دغه دنیا د ګاټو په شکل باندې جوړیږي او په اور د جهنم به ګرمې وي. د دې تی په سر به ورګدي ویلې کوي، به شاته به تروځي، شا طرف د ولې بیخته بېګدي د دا بل تی په سر به تراوځي. د ډېر ګرمایش د ویلې به کي 50,000 کاله به دا سزا وي. د هر عبادت چې پرېږدي شیطان خوند کېښی او د هغه 50,000 کاله سزا، دا یو د حشر د ورځې ذکر کړو، هغه جهنم یم چې یې خواته پرېږده. دا یو د حشر د ورځې، د قیامت د ورځې چې 50,000 کاله ده، هغه سزاګانې به ټولې په دغه تېرېږي. موږ یې خطا کړي دي، یو څو شپه په خوند یو. او بیا بالعکس چې څوک خپل ژوند په تقوا کې تیر کړي، په دیانت او په عبادت او بندګۍ کې تیر کړي، بیا به الله داسې د سکون او د راحت زندګي ورته نصیب کوي چې هغه 50,000 کاله ورځ به په داسې په خوشحالي او په آرام تېرېږي چې ډېره خوشحالۍ نه به دی په دا پوه هم نشي چې 50,000 کاله د لکه د یو لمانځه وخت چې په دې دغه ته به بیا دومره خوندونه شي. دا 50,000 کاله ورځ لکه د یو لمانځه وخت چې په ده باندې تېرېږي. نو انسان الله ظاهري ښایست هم ډېر ورکړی او معنوي کمالات هم. ولقد کرمنا بني آدم، الله وی په تحقیق سره ما عزتمن پیدا کړی د انسان، اشرف المخلوقات به پیدا کړی. دا شرافت دینی شرافت ده، دا رنګ نه غواړي، دا قوم نه غواړي، دا ژبه نه غواړي، دا وطن نه غواړي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه ته چې
د رنګه تور د قوم نه حبش د خلکو غلام آزاد شده دغه ته وایي زه چې هر وارې جنت ته تللی یم د تا د چپلکو ټکای ما ځان نه مخکې په جنت کې اورېدلی ته څه عمل کوي جنت ته زیری په دنیا کې ورکول کېږي دا د رنګ د قومیت او د مالدارۍ په حیثیت نه و دا زیری د جنت دته چې ورکول کېده د تقوا په برکت و ډېرو صحابهو ته زیری ورکړل شوي دي ام المؤمنین خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام مشر بیبي مبارکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشر بیبي مبارکه هغه د خوراک شی راخیستي دي پیغمبر علیه السلام ته را روانه ده حضرت جبرائیل علیه السلام راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اتا بیبي را روانه ده تا ته د خوراک شی راوړي اتا بیبي را روانه ده تا ته د خوراک شی راوړي الله تعالی وی چې د ما سلام پویایه جبرائیل علیه السلام ورته د ما هم سلام پویایه دا یوه ښځه ده مخکې هم ښځه وه د نبي علیه السلام سره چې تعلق نه و راغلی هم ښځه وه مالداره وه نبي علیه السلام د دې مال دپاره تجارت باندې تللی خو چې کله په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړي د تقوا او د ایمان په برکت بیا الله تعالی په دنیا کې سلام ورته رالیږي جبرائیل علیه السلام سلام پویوي حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ورته چې عایشه هذا جبریل یقرئک السلام دغه د جبرائیل علیه السلام راغی په تا سلام یې دا ورته وعلیه السلام ورحمت الله ترى ما لا ارى يعني به رسول الله صلی الله علیه وسلم اماجم په د سلامي د الله رحمت وي خو ته یې وینې زه یې نه وینم دا بعضې شیان یو څوک یې ویني او بل یې نه ویني انکار به څوک نه کوي که نه دا خو معنوي کیفیت دي روحاني کیفیت دي اوس په دنیا کې ښځې ته الله تعالی سلام رالیږي جبرائیل علیه السلام سلام پویوي دا ښځه د دنیا په حیثیت عزتمنه وه مالداره غټه وه د پاچا د خاندان وه خلکو ته خو عزت په دغو دوو شیانو کې ده یا په روپۍ کې ده یا په قدرت کې ده دا د چا سره تعلق و د هغه چا سره تعلق و چې دنیایي لحاظ باندې په کور کې کله په میاشت کې هم اور نه دبل شوی په داسې مسکنت کې زندگی غوره کړې چې کور کې کله په میاشت کې هم اور نه دبل شوی خو په دین ماړه و د دین غنا وه په دین آباد و د یغ په برکت باندې الله تعالی سلامونه ورته رالیږي او حضرت خدیجة الکبرا ته د سلامو سره ورته جنت کې هم دیو ماڼۍ چې د سرو زرو د کړکې د مرغلرو د کړکې نه جوړه ده د هغه زیری هم ورکړه د جنت زیری هم الله تعالی ورته رالیږي پیغمبر علیه السلام ډېرو خلکو ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړي دي که نه دي ورکړي دا عزت په دین کې ده که سړی په هغه شریعت باندې لاس ونیسي چې کوم شریعت ان حضرت صلی الله علیه وسلم موږ ته راوړی په دغه شریعت لکه صحابه کرام چې خدای پاک عزتمن ګرځولي وو په دغه وخت خلک هم خدای پاک عزتمن ګرځوي رتبو کې به خود فرق وي خو لیکن د الله په مخلوق کې په هر دور کې هغه څوک الله ته ګران ده چې هغه د الله تعالی سره ښه تعلق ساتي ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسې ټولو کې خطاب د یوه خلکو ته نه ده تر قیامته چې څومره خلک را روان دي ټولو ته خطاب ده په تاسې ټولو کې د الله په نزد عزتمن هغه څوک ته چې څوک د الله تعالی نه ډېر ډارېږي چې څوک ډارېږي مخالفت نه کړي د خپل چښتن نه اوس مخالفت په دوو صورتو کې ده چې د الله امر نه په ځای کې مخالفت وشو
چې الله تر منې کړی هغه کار ته که مخالفت وشو. څوک چې د الله نه ډارېږي نه به د الله امر پرېږدي هغه به عملي کوي، نه به مناهي ورته ورنږدې کېږي چې الله تعالی تر منې کړی هغه کار به هم نه کوي، خو ځکه د الله نه ډارېږي. که موږ دا وغواړو نر او ښځه چې عزتمند شو، غواړي هر سړی خپل عزت غواړي که نه غواړي. هر سړی نر او ښځه که دا وغواړي چې په راحت شو، غواړي که نه غواړي. هر سړی عزت غواړي ځان ته، هر سړی راحت غواړي ځان ته. که دا څوک غواړي د دین نه بغیر په بله لار کې نه پیدا کېږي. موږ تاسې دنیا خلک وینو چې څومره یې دنیا ډېرېږي په غمو ګرفتاره کېږي، په دنیا کې وینو چې په غمو ګرفتاره کېږي. ځکه الله تعالی وي حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته خیال مه کوه دغه خلک چې دا زه دنیا ور ډېرومه چې دا د الله په نزد باندې غوره انسانان دي، بلکې الله تعالی دوی ته په دا ډېروالي د دنیا عذاب ورکوي. اوس دلته مفسرین لیکي چې څرنګه په ډېروالي د دنیا عذاب ورکوي، هغه خو خوندونه پاخلي. وایي په ډېروالي د دنیا کې دوه قسمه عذاب ده. یو یې د ګټلو عذاب ده، شپه ورځې ستړی مسافر ستړی او ستومانه، دا دنیا خو خوښې نه ګټل کېږي. یو یې دا عذاب شو چې په ګټلو کې ستړی تېروي، ستومانتیا تېروي، مسافري تېروي، ساړه او ګرمي تېروي، بندیخانې او د بل ویلو ټکول تېروي. دوم عذاب بیا د دغه دنیا په ساتلو کې ده، او تر هغه اول عذاب نه دا دوم عذاب وایي ډېر سخت ده. مزدور په مزدوري باندې ډېر نه ده پریشانه، سهار نه تر بیګا پورې مزدوري کوي، بیګا 200 300 500 روپۍ اخلي. شپه خو ذاتي بېغمه ده، بېغمه خوب کوي، ټینشن نه لري چې ګولۍ وخوري ګولۍ خوب اړي. ماښام ستړی کور ته لاړی او 500 روپۍ پیدا کړي چې سر ګدي بیا ویده ده. دا چې چا دنیا ډېره ده، دا غریبانان ذاتي د شپه ټوله په بیداري تېري چې اوس غل را وانه وړي، کلي نه دې باندې نشي تللی چې څوک مې ونه تښتوي، په هوټل کې شپه نشي کړی، هر ځای کې په پریشاني کې ده. هغه پریشاني چې هغه غریب په مزدوري کې تېروي تر هغه نه دغه واقعي زیاته ده چې دا په ځان پورې پکو دي. حتی ډېر خلک داسې دي چې دا خپل زکات بیا په ښکاره نشي ورکولی، چې ما د دنیا حال بیا خلکو ته معلومېږي تښتوي مې غوا کوي مې، دا خپل زکات په خپل لاس باندې نشي ورکولی. دومره پریشانه دي غریبانان. یو چا راته قصه کړه، یو طالب ته یو مالدار سړي ویلي و چې د خدای بختوره په خوشحاله زندګي ده. یو غریب ذاتي طبیعت خراب شوی چې څرنګه ما زه په سړه مړۍ نه یم موړ او دی ما ته راته وایي چې بختوره، دا خو لکه پسخان چې را باندې وایي. بیا دا مالدار ورته ویلي چې طالبه خفه شوې په دې خبرې، هغه ورته خود خفه شو، ته په ښه موټرو ښه بلډینګ او ښه راحتو کې زندګي کوې او زه په وچه